ډیرې وي، خو هغه خلک بیا بدمرغه دي چې له دغو شیانو څخه محروم او له نیکانو څخه شاته پاتې وي. نه د قرآن کریم تلاوت کوي، نه قرآن کریم یادوي. کیدای شي هغوی پر خپله دغه کړنه پښیمانه وي، خو دغه پښیماني بیا ورته ګټه نه رسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان القرآن فی اهاب ما مسته النار. که خدای مکړه قرآن په یو پوښ کې تر ایښودو وروسته اور ته وغورځول شي، اور به یې ونه سوځوي. فرضاً قرآن کریم په یو پوښ کې کیښودلی شي او په اور کې واچول شي، نو د قرآن له برکته به پوښ هم ونه سوځي. او د پوښ چې دا حال وي، نو د هغه مؤمن په اړه څه فکر کوئ چې قرآن حفظ کړی او په سینه کې پروت وي او همیشه پرې عمل کوي. له همدې امله به د قرآن حافظ او تلاوت کوونکی د دوزخ له اور څخه هم په امن کې وي. الله رب العزت دې موږ ته په قرآن باندې عمل نصیب کړي. اوس نو مسلمان ته پکار ده چې د خپل ژوند هره ګړۍ او شیبه د دې نعمتونو د لاسته راوړلو لپاره وقف کړي، او دا هغه وخت کیږي چې د قرآن حفظ، تلاوت او په آیتونو کې تدبر او غور وکړي او قرآن باندې عمل وکړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند شي. ځکه هغه کسان چې قرآن لولي او قرآن یادوي، خو د دې ترڅنګ په قرآن کریم باندې عمل نه کوي، د رسول الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل نه کوي، د هغو په هکله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رب قارن یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. ډیر قاریان داسې دي چې هغوی قرآن لولي، خو قرآن په هغوی باندې لعنت وایي، ځکه چې هغوی په قرآن باندې عمل نه دی کړی. د قرآن یادول او د قرآن حفظ کول هغو لپاره یو نمایشي څیز ګرځېدلی دی، نو ځکه قرآن په هغو باندې لعنت وایي. الله دې موږ ته په قرآن باندې عمل نصیب کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. اراکوزیا FM مدینہ 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 نازول دلدا مدینہ 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 جانا سر زیبادا مدینہ درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یجیء القرآن یوم القیامة فیقول یا رب حله فیلبس تاج الکرامة ثم یقول یا رب زده فیلبس حلة الکرامة ثم یقول یا رب ارض عنه فیرض عنه فیقال له اقرأ ورقه ویزاد بكل آیة حسنه. د قیامت په ورځ به قرآن راشي او وبوایي ای پروردګاره دې کس یعنی حافظ ته یوه جوړه ورکړه. الله رب العزت به ورته د عزت تاج په سر کړي. هغه به بیا ووایي ای زما ربه نورې هم ونازوه. نو الله رب العزت به ورته د عزت جامې په تن کړي. هغه به بیا ووایي ای ربه له هغه څخه راضي هم شه. نو الله تعالی به ورڅخه راضي شي. بیا به حافظ ته وویل شي چې لوله او یوه درجه پورته کیږه او د هر آیت په بدل کې به دې یوه درجه لوړیږي. تاسو ګورئ درنو اوریدونکو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې د حافظ ډیر فضیلتونه یاد شوي، او هغه دا چې د عزت تاج به په سر او د عزت جامې به په تن شي، او غټه خبره دا ده چې الله رب العزت به ورته خپله رضا اعلانوي، او دا تر ټولو غټ نعمت دی. هغه ته به په جنت کې د هر آیت په بدل یوه نیکي ورکول کیږي، او د قرآن د آیتونو په شمیر درجې لوړیږي، او له دې ټولو پرته نور نعمتونه هم شته. او په بل حدیث کې
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت به د قیامت په ورځ د حافظ د قرآن د والدینو په سر داسې تاج کیدي چې د هغه رونایي به د لمر او د سپوږمۍ نه زیاته وي. خو دا د چا لپاره؟ هغه حافظ د قرآن لپاره چې هغه په قرآن باندې عمل کوي، هغه حافظ د قرآن لپاره چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند وي، او هغه حافظان چې قرآن یاد کړی خو د قرآن کریم یادولې د دنیا د لاسته راوړلو وسیله ګرځولې. قرآن یاد کړی په نمایشي طور باندې لباس اسلامي لباس نه، د رسول الله د سنتو پابند نه، نو دا هغه کسان دي چې قرآن په دوی باندې لعنت وایي. هغوی لپاره دا نعمتونه هم نشته او هغوی لپاره د جنت لارې هم نه آسانه کیږي. نو هر مسلمان ته پکار ده چې د قرآن یادولو دغه فضیلتونه په ذهن کې کینوي، پخپله هم د قرآن کریم تلاوت وکړي او یاد یې کړي او خپل بچی هم د قرآن کریم یادولو ته وهڅوي. خو افسوس دا دی چې نن سبا ډیری خلک په دنیا پورې نښتي او قرآن ته توجه نه کوي. اوس نو له هغه چا څخه به لوی ظالم څوک وي چې نه د قرآن حفظ کوي، نه قرآن کریم لولي، نه پرې ځان پوهوي او نه یې په احکامو باندې عمل کوي. د دې نه به لوی ظالم بل څوک وي؟ د ابن ماجه حدیث دی، راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل بېشکه چې ځینې خلک د الله تعالی اهل دي. صحابه و کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله من هم؟ ای د الله رسوله هغه خلک چې د الله اهل دي هغه څوک دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هم اهل القرآن اهل الله و خاصته، هغوی د قرآن خاوندان دي، هغوی اهل الله او د الله تعالی خاص بندگان دي. د قرآن د خاوندانو څخه هغه خلک مراد دي چې د قرآن کریم په احکامو باندې پوه وي، د قرآن کریم په احکامو او اوامرو باندې عمل کوي، که څه هم چې د قرآن حافظ نه وي. کسان دي چې دیو لپاره الله رب العزت د جنت لارې آسانوي. نو راځئ درنو اوریدونکو چې ځان لپاره د جنت لارې آسانه کړو او د جهنم لارې خپل ځان لپاره بندې کړو. د اجر او ثواب اندازه هم په زړونو او نیتونو پورې اړه لري. یعنې څوک چې د قرآن کریم د تلاوت او حفظ کولو پر وخت د الله تعالی له ویرې څومره اوښکې تویې کړي، په هماغه اندازه اجر او ثواب ورکول کیږي. هغه څوک چې د قرآن حافظ وي خو د هغې په معنا او مفهوم نه پوهیږي او په احکامو عمل نه کوي، هغه په اهل الله کې شامل نه دی، که څه هم چې د قرآن هر ټکی په ښه توګه باندې لولي. ښه جید حافظ دی، د قرآن کریم هر ټکی په سمه توګه باندې لولي، خو په قرآن باندې عمل نه کوي، دا د الله په اهل کې داخل نه دی، دا نعمتونه د هغه لپاره نشته. نو زموږ هغه ورونه او خویندې چې د قرآن حافظان او حافظانې دي، هغوی دې د الله نه وویریږي، هغوی دې د الله په اوامرو او د الله په احکامو باندې عمل وکړي، داسې نه چې دا قرآن یادول دوی لپاره سور اور شي او جهنم ته بوځي. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده رب قارن یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. ډیر قاریان دي چې هغوی قرآن کریم یادوي خو د دې ترڅنګ قرآن کریم په هغو باندې لعنت وایي. دا هغه کسان دي چې په قرآن باندې عمل نه کوي، دا هغه کسان دي چې د رسول الله د سنتو پابند نه دي، د هغو دپاره د قرآن یادول یوه سیالي او نمایشي شی جوړ شوی اوسیږي. هغوی د دې نعمتونو نه محروم دي. حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل، د مسلم حدیث دی، یؤتی بالقرآن یوم القیامة واهله الذین کانوا یعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. د قیامت په ورځ به قرآن او د قرآن خاوند راوستل شي او دا هغه خلک دي چې د قرآن پر احکامو به عمل کړی وي. د البقره او آل عمران صورتونه به تر وړاندې روان وي او له هغه چا څخه به دفاع کوي چې دا صورتونه لولي.
او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا هم ده چې القرآن حجة لک او علیک. قرآن به د آخرت په ورځ یا به دلیل وي ستا د نفع او ګټې لپاره او یا به دلیل وي ستا د ضرر او د تباهی لپاره. هغه چا چې قرآن په دنیا کې لوستی یاد کړی دی، د قرآن په اوامرو او په احکامو باندې عمل کړی، نو قرآن د ده نفع لپاره د آخرت په ورځ دلیل او حجت دی. او هغو کسانو چې قرآن یې لوستی او قرآن یې یاد کړی خو په قرآن باندې عمل نه دی کړی، هلته به د آخرت په ورځ قرآن د الله په حضور کې وایي چې دې په ما باندې عمل نه دی کړی، نو د دې په ضرر باندې قرآن حجت شي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو او د الله رب العزت د احکامو د اوامرو پابند شو، تر څو چې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې اسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. اراکوزیا FM. ورونو او خویندو، زموږ افغان ملي امنیتي ځواکونه د افغانستان په خوندي ساتلو کې د خپل اخلاص او ژمنتیا ثابتولو ته ادامه ورکوي. په ختیځ کې د ننګرهار په 5 ورځنۍ عملیاتو کې زموږ ملي امنیتي ځواکونو یو وار بیا وښوده چې دوی د افغانستان ساتونکي دي. دوی لاس په کار دي او د سولې او نیکمرغۍ 50 تنه دښمنان یې ووژل. د ننګرهار ولایت د امنیې قماندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد ته غوږ شئ. هغه په دې هکله خبرې کوي چې د دغو عملیاتو په بریا کې د سیمې د خلکو ملاتړ څومره اړین و. د دغو عملیاتو په درشل کې موږ وکولی سو چې د خلکو پاڅون چې خلکو ولسي پاڅون هلته وکوي، تعداد یې په سلګونو نفر وه چې په مجموع کې هغه 400 پاڅون کوونکو خپل 8 کلي دوی په خپله عملته هغه ځایونه ونیول تر د مدافع په حالت کې تر څو چې دوی د طالبانو څخه سیمې خلاصې کړي او امنیتي ځواکونه د هغو ملاتړ ترسره کوي. د ملي اردو د 4مې پلې لواء قماندان بریګ جنرال لونګ وایي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه خو د افغانستان د خلکو بچیان دي، مسلمانان دي او خپله یوه ملي اسلامي انګیزه لري، لوړ اوچت مورال لري، اوس ښه مهارتونه لري، ښه قابلیتونه ترلاسه کړي دي، اوس د عملیاتو د اجرا کول په خاطر باندې ښې تجربې لري. نو هغه دی چې هغه زموږ مورال ډېر لوړ ده. د خپل دین اسلام څخه د دفاع او ساتنې په لار کې، د خپل وطن او د خپل پاک خاور نه د دفاع او ساتنې په لار کې، د خپل ولسونو او خلکو څخه د دفاع په لار کې موږ ډېر لوړ مورال لرو. موږ به په شجاعت، په میړانه او په ایماندارۍ سره د خپل وطن نه، د خپلو خلکو نه او د خپل مقدس دین اسلام دفاع کوو. افغان ملي امنیتي ځواکونه زموږ په خاوره کې د سولې په رامنځته کولو کې مشري په غاړه لري. زموږ د زړورو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړئ او د هغو فعالیتونو په هکله راپور ورکړئ کوم چې زموږ سوله او امنیت ګواښي. هغه څه مو چې واورېدل یو سوداګریز اعلان و. اراکوزیا 90.3 FM. الله تعالی په فضل سره ډېر شمېر اورونه چې یو وخت زموږ د خلکو پر ضد جنګېدل، اوس د خپلو مسلمانانو ورونو سره په سوله او یووالي کې یو ځای کیږي. شیخ کامل جان څرګندوي چې څرنګه دی او د ده ملګري د دوی د پخوانیو مشرانو لخوا غولول شوي وو. الحمدلله موږ په دې باندې ډېر حمد ویو چې موږ د خپلو مسلمانانو ورونو سره یو ځای شو او موږ نورو ورونو ته دغه کوو. دا زموږ د نورو ورونو نه دا خاص دی چې دلته موږ ته چې کوم خبرې کېدلې چې دلته کوپر دی او دلته څه کېږي او دلته څه کېږي، نو هغه خبرې نشته دی دلته. او دلته الحمدلله ټول مسلمانان دي او موږ د مسلمانانو سره یو ځای شو او موږ دا غواړو چې موږ نورو ملګرو ته په دې باندې قناعت ورکو چې الحمدلله دلته مسلمانان دي او زموږ په ملک کې داسې کافر نشته دی لکه څنګه چې موږ اوسه پورې په دې خبرو باندې دغه شوي و، غلط شوي و. نو هغوی ته زما دا خبره چې نور د نورو خلکو په خولې باندې خپل ملک وران نه کړي
او دغه ونې کې خپل ځان دپاره د بل چا د خوشحالېدو دپاره خپل ورونه او خپل بچي مړه نه کړي او پوه شي باید هر یو افغان په دې خبره باندې پوه شي چې زه د خپل ملک د جوړېدو دپاره دغه کومه ده او خپل ملک جوړ کړي باید د نورو خلکو په خولې باندې او د بل چا په لمسه باندې خپل ملک نور باید وران نه کړي. هغه څه مو چې واورېدل یو سوداګریز اعلان و. 90.3 اراکوزیا FM. دوري په 14مې د ټول ټاکنو په ترڅ کې زموږ زړورو امنیتي ځواکونو ډېر زیار ویست چې د رایې ورکوونکو امنیت ډاډمن کړي. د داخلي ډاکټر بهادر امیري د ننګرهار په ولایت کې د امنیت په هکله څرګنده کړه چې اول زه ووتم د کوره نو انشاءالله چې امنیت ډېر ښه او نه راځي د خپل امنیتي قواونه خاصتا پولیس امنیت دولتي او د اردو ملي نه زه خو ډېر زیار ویاړم زه پرې فخر کوم پوه شوې او دا نو هغه تاسې خپله ګورئ چې ټول په علاقه راځي دا نو د دې یعنې شاید ده چې دا ټول خلک د خپل امنیتي قواونه راضي دي خوشحاله دي او زه هم خوشحاله یم. د میدان وردګو د ولایت یو تن اوسیدونکی داسې وایي افغانستان د امنیتي ځواکونو په مجموع